تاسو به کتلی وي کله هم چې مونږه موبایل واخلو بیا مونږه هغه لږ ټایم یوز کو بیا هم ته پته ولګي چې یار په دې کې دا مسله ده دا مسله ده په دې کې دا فیچر چې کوم دی دا صحیح کار نه کوي بیا موږ ته وروسته پای کې پته ولګي نو څنګه موږ کولی شو تاسو داسې وړه طریقه ښیم چې تاسو په 2-3 منټه کې موبایل تاسو لاس ته راشي تاسو به ټول چیک کوئ چې په دې کې کم کم فنکشن دی کم کم سیس کار نه کوي او په دې کې څه مسله ده او دا ټول کمپلیټلی سیټ دی څنګه موږ ګورو دا د سکرین ریکارډینګ ته ګورئ ټول طریقه ته ښیم ګوره سکرین ریکارډینګ ځان سره ټول مخکې ځان کوم اوس دې کې تاسو ما سره ګورئ دلته ټول مخکې به تاسو کوم ځای لاړ شم ګوګل پلی سټور ته دلته ګوګل پلی سټور ما اوپن کو او دلته ورکوټ یونتی اپلیکیشن ډاونلوډوم چې د هغې په مدد سره موږ دا ګورو دلته سرچ کوم ډیوایس انفو دا ما سرچ کوم دلته بس ما سره راشي دی اپلیکیشن ته وګورئ په دې سیکنډ نمبر دویم نمبر چې کوم سره راغی ډیوایس انفو سیسټم اینڈ سی پی یو انفو دا موږ دې نه ډاونلوډ کو دا چې موږ ډاونلوډ کو بیا موږ څه کوو دا ډاونلوډ کوي بیا دلته کې اوپن کوم ځان سره اوس دې اپلیکیشن کې موږ څنګه چیک کوو دا موږ ته ټوټلی مکمل ډیټیل راکوي اوس ګورئ دلته کې ډیشبورډ راغی ډیوایس به راشو دا موږ ته ډیوایس انفارمیشن راکوي بیا به څه وکړو سیسټم ته به راشو د سیسټم انفارمیشن به راکوي ټول بیا به راشو سی پی یو ته د سی پی یو انفارمیشن به راکوي بیا به راشو بیټري ته دلته کې موږ ته بیټري هیلث تاسو ګورئ دلته کې موږ ته بیټري هیلث دا ګډ نو که د بیټري هیلث دلته ګډ کې نو لو او 4 کې وو بیا تاسو پوه شئ د موبایل بیټري ختمه شوې ده بیکاره شوې ده مکمل بیا به راشئ نیټورک ته نیټورک به تاسو چیک کوئ بیا به راشئ میموري ته کیمرا به تاسو دې چیک کوئ سنسري به چیک کوئ کم کم سنسري لګېدلي دي د قسمه د خچې ایکسیلیټر میټر دی پکې لایټ دی پکې او داسې سټپ ډیټیکټر دی پکې داسې ډېر شي سنسري ټولې ماته خو دي چې په دې کې دا سنسري دي اوس بیا راځم دلته ماته نور اپشن ښایي دلته ماته څه ښایي ګورم دلته څه ګورم چې یار د موبایل ډسپلی چې کومه دی دا سیټ ټیو کړنه دی زه به داسې کلیک کوم په ډسپلی باندې نیکسټ په کلیک وکړم دا اوس ماته دلته کې ټیسټ کوي ګوره ډسپلی ټوله دا ګورې اوکې کوم یس ما ته ډسپلی سیټ ته اوس ګورم چې ملټي ټچ سیسټم چې کومه دی دا د سیټ ټیک خراب دی ګورې اوس دلته کې ټچونه ورکوم داسې دا ماته ښه چې ټچ ډیټیکټ په یو ټایم باندې دا 5 ټچ سپورټ کوي او بالکل صحیح ټول ورکوي دا ګورې یس کوم ګورې اوس زه ګورم چې د ایر سپیکر چې کوم دي دا کار کوي که نه کوي زه به داسې ایر سپیکر باندې کلیک وکړم ګورې دا مثلا ته یس کوم دې اوس ماته خو دي چې یار ایر سپیکر چې کوم دي هغه هم سیټ دي یا داسې نور راځم لایټ سنسر ټول ډیټیل دا چې کوم دي د دې اپلیکیشن په مدد سره موږ کولی شو چې څومره ډیټیلز هم وي هغه موږ په موبایل کې ګوري نو امید لرم ویډیو سره خوښ وي ویډیو سره لایک کړئ خپل ملګرو سره هم شیر کړئ انشاءالله ملاقات پکې په بل نوي ویډیو کې د لوی الله په امان